سلام ګران لیدونکو، پام کړئ د نن خبري ټولګې ته. افغان حکومت پاکستان کې ډرون بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو تېره شپه د بلوچستان په سرنانو او د خیبر پښتونخوا په قبرخیلو او ګرم چشمو سیمو کې د داعشي خوارجو او د شر او فساد پر ګډو مرکزونو بریالي هوایي بریدونه ترسره کړي دي. یاد وزارت لیکلي چې د بلوچستان د پښین د سرنانو سیمه کې د داعشي خوارجو او د شر او فساد مرکز څخه په افغانستان کې د تخریبي کړنو او بریدونو لپاره استفاده کېدله. همدارنګه د خیبر پښتونخوا د قمبرخیلو او د چترال شاه سلیم درې اړوند ګرم چشمو سیمو کې د داعش او شر او فساد پر دوو ګډو مرکزونو هم بریالي هوایي بریدونه شوي دي. له دغو مراکزو هم تخریبي کړنې او په ملکي خلکو بریدونه پلانېدل. دفاع وزارت زیاته کړې چې په دغو بریدونو کې داعشیانو او د افغان حکومت مخالف وسلوالو او د هغوی ملاتړو ته درانه ځاني تلفات او مالي زیانونه اوښتي دي. پاکستان وايي افغان خاوره کې بریدونه زموږ مشروع حق دی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویل طاهر اندرابي په افغان خاوره د پاکستان هوایي بریدونو په تړاو د نوې ډیلي پر نیوکو او غبرګون کلکه نیوکه وکړه او د هند وروستۍ څرګندونې بې بنسټه وبللې. اندرابي ویلي چې د هند بهرنی چارو وزارت دا ډول بې ځایه تورونه د داسې یو هیواد لخوا کیږي چې په خپله په سیمه کې د ورانکاري رول لوبوي او په ښکاره ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو خلاف د افغان خاورې څخه د پاکستان پر ضد د فعالو ترهګرو ډلو مالي او جګړه ایز ملاتړ کوي. نوموړي د نوې ډیلي چارواکو ته په اشارې سره وویل چې پاکستان د ترهګریزو بنسټونو پر وړاندې خپل اقدامات قانوني او ځوابي ګڼي او د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې به د خپل وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره ټولو مناسبو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هند بهرنی چارو وزارت د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د شویو هوایي بریدونو په غبرګون کې پر اسلام آباد کلکې نیوکې کړې وې. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تر دې وړاندې هم هند د کشمیر د خلکو د حقونو په تر پښو لاندې کولو او د ګاونډیو په حاکمیت کې په لاسوهنه تورن کړي وو. افغان چارواکي وايي پاکستان څوک دی چې موږ ورته تسلیم شو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر شیخ شیر احمد حقانی نن کاپیسا کې وی غونډه ته وینا کې پاکستان د افغانستان دښمن بللی او خطاب کې ورته ویلي پاکستان ته څوک چې موږ ستا فشار ته تسلیم شو. افغانان له بمونو سره عادت دي، موږ د دنیا طاقتورو ته نه یو تسلیم شوي. ته څوک یې؟ ښاغلي وزیر ویلي چې پاکستان به د خپلو ناسمو پالیسیو له امله تجزیه شي. سپنتا وايي پر افغانستان د پاکستان تیری باید وغندل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپنتا پر افغانستان د پاکستان پر لپسي بریدونه او ځمکنۍ بشپړتیا نقص کول غندلي او وايي له هېواده دفاع د طالبانو د ملاتړ په معنا نه ده. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس لیکلي چې د پاکستان د رژیم لخوا پر افغان خاورې بریدونه په هیڅ ډول د زغم وړ نه دي او باید په کلکه وغندل شي. نوموړي زیاته کړې د تیری کوونکو په لاس زموږ د هیوادوالو وینه تویږي او دا چاره باید هیڅکله هیره نه شي. نوموړي ویلي چې له هیواد څخه دفاع د طالبانو د ملاتړ په معنا ده. سپنتا ویلي چې افغانستان له طالبانو سره تړلی نه دی بلکې زموږ خپلواکه او مورنۍ خاوره ده او دفاع یې پر ټولو فرض ده. د عبدالاحد مومند جنازه افغانستان ته لیږدول کیږي. د افغانستان د لومړني ستورمزل او هوایي ځواک پخواني پیلوټ عبدالاحد مومند کورنۍ وایي چې پریکړه یې کړې ده چې د نوموړي جنازه افغانستان ته ولیږدوي. ښاغلی مومند تېره اونۍ د جون په 22 نیټه د المان په یو روغتون کې د سرطان په ناروغۍ مړ شوی و. د هغه کورنۍ وایي چې دا پریکړه د افغانانو په غوښتنه کړې. دا پریکړه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته په درناوي د هېواد د ملي ارزښتونو او هغو خدمتونو او ویاړنو په پام کې نیولو سره شوې ده چې ارواښاد عبدالاحد مومند خپل هیواد او ملت ته ور په برخه کړې ده. افغانستان د هغه ټاټوبی و او د هغه وروستی آرامځای به هم په همدې خاوره کې وي. د عبدالاحد مومند په مړینه د ولسمشر محمد اشرف غني په شمول ډېرو افغان مشرانو او ولسي وګړو خواشیني ښودلې وه. د ایران حکومت وایي چې د وژل شوي پخواني مذهبي مشر علي خامنه‌ای په جنازه کې ګډون لپاره افغانانو ته ځانګړې اسانتیاوې برابروي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي پریکړه شوې چې په جنازه کې ګډون کوونکو افغانانو لپاره د دوغارون پولې له لارې ایران ته د ننوتلو اجازه ورکول شي. علي خامنه‌ای 123 ورځې وړاندې پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو په لومړۍ ورځ خپل استوګنځای کې له ځینو نور ایراني چارواکو سره یو ځای ووژل شو. راپورونه وایي چې په
جنازه کې د ګډون لپاره 2500 افغانانو ته ویزې ورکول شوې او ټاکل شوې چې 4500 افغانان په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د ځمکنیو پولو له لارې به ایران ته ننوځي او تر بیرته راستنېدو پورې به کلک څارل کیږي. د ایران حکومت وایي د دې افغانانو د انتقال لپاره د ځمکني ترانسپورت اسانتیا هم په نظر کې نیولې ده. جمهوریت نظام کې د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان د وروستیو دریځونو او هوایي بریدونو په غبرګون کې پر اسلام آباد نیوکه کړې. فضلي لیکلي چې پاکستان باید د نړۍ په کچه وروستی هیواد وي چې د ترهګرۍ او د هغې له امله د پیښو شوو زیانونو په اړه شکایت کوي، ځکه د هغه په وینا هیڅوک نشي کولی د هغو ځواکونو او ډلو له عواقبو او پایلو څخه ځان وژغوري چې په خپله د اوږدې مودې لپاره زغملي پیاوړي کړي او یا یې تر شا ولاړ پاتې شوي دي. نوموړي په اشارې سره روښانه کړي چې د پاکستان اوسنی امنیتي حالت د هغوی د خپلو تیرو تګلارو پایله ده او د هغو وسلوالو ډلو زیان چې دوی پرون ننداره کوله نن بیرته د هغوی په لور ورګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان خاورې دننه د پاکستان وروستیو پوځي اقداماتو او هوایي بریدونو له امله ګڼو افغانانو خواشیني ښودلې ده. ټرمپ وايي د ایران د اټومي بېوسلې کولو بهیر په ښه ډول روان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي متحده ایالات له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري او په قطر کې وروستۍ لیدنې هم ښې شوي دي. هغه ویلي چې د ایران د اټومي بېوسلې کولو بهیر په ښه ډول روان دی او په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. د ریوټرز د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي بېوسلې کولو بهیر په ښه ډول روان دی. ټرمپ زیاته کړه له دوی سره ډېرې ښې لیدنې شوي دي وبګورو. ټرمپ ویل موږ له ایران سره ډیر ښه جوړ یو. هغه همداراز ویل چې ایران ډیر پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر په پای کې ویل زما په اند هغوی ښه دي. په اروپا کې د زرګونه افغان کډوالو برخلیک لا هم ناروښانه دی. زرګونه افغان کډوال چې د اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د یونان او بلغاریا له لوري د پناه غوښتنې رد شوي لا هم له ناروښانه برخلیک سره مخ دي. د دې ډلې ډیری قانوني اسناد نه لري، نه افغانستان ته ستنېدای شي او نه هم په هغه هیوادونو کې چې اوسیږي د دایمي استوګنې حق ترلاسه کولی شي. د راپور له مخې د دغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره اروپایي ټولنې یعنې د جون په 23 په بروکسل کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې. په یاده غونډه کې د اروپایي کمیسیون او د 15 غړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. په دغه خبرو کې د هغه افغانانو د بیرته ستنولو موضوع هم مطرح شوې چې جرمي سابقه لري او دارنګه د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو شونتیا هم څېړل شوي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي.